دی امت ته چې کله د خیر زمانه وه الله تعالی عجیبه حاکمان ورکول چې سړی کله د تاریخ کتاب وګوري غالبا په 137 هجري سنه کې پر بنو امیه باندې زوال رالی تر دې وخته پورې د هغې حکومت رالی په مسلمانانو کې په 137 هجري سنه کې پر دې باندې بنو عباسیه غالب رالو د بنو امیه یو نوجوان عبدالرحمن ابن معاویه ابن ملک ابن مروان هغې وغورځېدی ولاړی په اسپین کې خپل سلطنت خلاص کړي د خپل سلطنت بنیاد یې واچوه ورځ په ورځ یې ترقي کوله د هغې په ذریعه باندې بیا د بنو امیه یو شاخ پر مسلمانانو باندې 300 کاله حکومت وکړي د بنو امیه په خلفاو کې یو خلیفه و منذر د هغې نوم راسي هغې ډېر بهترین خلیفه او ډېر عادل او د مسلمانانو ډېر خیرخوا انسان و دا د مسلمانانو امیر د هغې یو بچی و هغه د ځان دپاره ولی عهد هم ټاکلی ولو چې زما څه وروسته به دا منصب و حکومت زما دی بچي ته ورپاتېږي هغه بچی په ډېرو نازونو کې لویېدی هغه بچی په ډېرو راحتونو کې لویېدی چونکې د خلیفه یو بچی دی او ولی عهد هم دی او د حکومت د مستقبل حاکم هم دی بلل کېږي نه یو ورځ د یو یهودي د بچي سره خبره راله او چې کله د دو د هغه سره جګړه او شر سوله نو د ده د لاسه څه د یهودي بچی قتل سو چې کله بچی د یهودي قتل سو نو د بادشاه خلیفه قریبان دستي راوغورځېدل د هغې سره دستي صلح وکړه هغې ته یې ډېرې غټې پیسې ورکړې د هغې مور و پلار یې راضي کړلو دستي راضینامه وسوه صلح وسوله په دې ټولو ترتیبو بلکل بادشاه خبر لا نسو چې کله بادشاه نسو خبر څه زمانه بعد په کال کې یو ځل بادشاه ته د خپل سلطنت ټوله خبرې پیښېدلې چې څومره فیصلې سوي ولې بادشاه به په کال کې ټولې هغه یو ځل در نظر ایستلې چې کله کال پوره سو بادشاه و مخته چې فیصلې را روانې دي هغه د بچي و د یهودي د زوی فیصله راورسېدله بادشاه چونکې د دې څه ډېر لا علمه دی ناخبره دی چې فیصله یې وکتله بره ودرېدی دستي یې په خپل سلطنت کې اعلان وکړ ول سبا به زما په سلطنت کې دربار عام وي دربار عام دا معنا چې دی له به خواص راځي دی له به عوام راځي دی له به ارکان د سلطنت راځي چې څومره انسانان دی هغه به ټول راجمع کېږي او سبا به زما په دربار عام کې د دې فیصلې قضاوت زه په خپله باندې کوم او زه د دې فیصلې څه ناخبره او زما د ناخبرتیا په شکل دا فیصله څنګه تېره سوې چې کله دویمه ورځ راله د بادشاه په دربار کې دربار عام ولګېدی ډېر خلک رالو ارکان د سلطنت دي عوام دي خواص دي ډېر غټ دربار دی بادشاه پر خپل تخت ناست دی په دې خلکو کې ګوري او زوی یو طرف ته د تخت و غاړه ته ولاړ دی او هغه د یهودي بچیانو یې مخ ته راوستو هغې یې ورته ودرول باره د دې خپله تخت ته سره شوس او داسې ګل ولاړ دی د هغې څه یو ګل پرې کړی باره یې وغورځوی باره یې ویل چې زه دا بهترینه طریقه دا سنت سیئه په انسانیت کې نه جاري کوم چې د بادشاه زامن به د خپل حکومت و دولت په غرور کې راځي او د بل زامن به وژني او د هغې څه وروسته به په پیسو ورته صلح او راضینامه ورسره کوي دا بدترینه طریقه زه په خپل سلطنت کې نه جاري کوم باره ویل چې زه به طور قاضي القضات ځکه ما ته د قاضي القضات اختیار شته زه حاکم یم زه به طور قاضي القضات دغه فیصله کالعدم لیکم دا فیصله هېڅ نه ده سوې او د دې پر ځای باندې زه نن نوې فیصله کوم بره راولاړ شو خپل زوی د دربار په مابین کې ودراوی او ته زه د دې یهودي د قریبانو د طرفه به طور نائب زه په خپله نن دا قصاص جاري کوم باره دا زوی ودراوی دا زوی پر تندي باندې مچ کړي باره ټول بچی ته زما واحد بچی او زما دا یقین دی چې ستا د مرګ بعد زما زندگی نه چلیږي او زما دا یقین دی چې ستا مرګ او ستا قتل ستا مور هم نشي برداشتولی لیکن چونکې د الله د دین فیصله ده د الله تعالی د دین حکم دی بچی زه تا او هر څه پر دې دین باندې قربانوم توری په خپله ورسره رالشته که پر دې غاړه یې ووایي د بچي سر یې هلته وموښتی بدن یې دلته وموښتی په خپله باندې 2 هفتې په دې پیزا غوندې کې ګرځېدی 2 هفتې بیده نسو او چې د 3مې هفتې نیمایي راورسېدی په خپله وفات سو او هغه زنانه یو څو ورځې بعد
د هغې نوجوان مور د ثبات پاته ول، هغې هم دستې وفات شول. تاسو نن ګورئ په دې اسلامي سلطنتونو کې به څومره خلیفګان تېر شوي، لیکن تاریخ کې د یو نوم نه راځي. تاسو تاریخ الخلفاء وګورئ، هغې کې د منظر واقعه د ټولو څه مخکې لیکلی. نو چې کله پر مسلمانانو د خیر زمانه وه، چې کله مسلمانانو باندې د آرام او د راحت او د نیکۍ زمانه وه، بیا الله تعالی د مسلمانانو ته دغسې امیران ورکول، بیا الله تعالی مسلمانانو ته دغسې عادل حکمرانان ورکول. لیکن چې کله د دې بجای د مسلمانانو حاکمان ظالمان، چې کله د دې بجای د مسلمانانو حاکمان شرار او دا رذالت ډک انسانان سول، بیا خو د مسلمانانو د خیر زمانه نه ده، بیا د مسلمانانو د فتنو د مشکل